بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربان ذات دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو خوږو ملګرو، د علم او ادب د حقیقت او معرفت مینوالو او دوستانو، د نسیم اکو ادبي او عرفاني مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله قدم پر لیمو هرکله راسئ. زه نسیم اکو ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زموږ د نن شپې بحث هم د هغه مخکني بحث چې د ژبې د پیژندلو بحث و او موضوع وه، هغه ادامه لري او په غاړه به ستاسو سره خپل نظر شریک کوم. هغه دا چې موږ تاسو ته عرض کړه چې پښتو بکره ده که سی آباده، همواړه پښتانه به سی آباده، آبادی د پښتنو په خپل پښتو کې پښتو د سی آباده سی آباده. د پښتو یعنی د مورنۍ ژبې د پیژندلو بحث دی چې موږ خپل ژبه وپیژنو او نور ژبه وپیژنو، چې ژبه څونه ارزښت لري او پیژندل یې څونه مهم دی، او ژبې ته کار کول آبادول د ژبې څونه مهم دی. ما تاسو ته عرض وکړي چې جهان او نړیوالو په خپل مورنۍ ژبې ګور د قومونو آبادي کړي دي، مګر لږ قومونه په دنیا کې شته چې ژبې دغسې بکره پاتې دي، هېڅ آبادي سوي نه دي. یو وخت زما ته میلمانه راله، بلوڅان وه. ما د هغو څه پوښتنې وکړې باره چې ستاسو په بلوڅي ژبې څه ادبیات لري، څه کتابونه، څه شی. دوی ما ته عرض وکړی وله اصلا موږ په بلوڅي ژبه کتاب نه لرو، په بلوڅي ژبه لیک لوست نه لرو. نو ما ورته وویل تاسو هم دغه قومونه خاص چې هغه په دنیا کې مړه قومونه دي، انشاءالله ستاسو هم پر ختمېدو یاست، ولې تاسو ژبه چې مړه سئ تیم ورسره مرئ. د هر چا ناړه په خپل خوله کښې خوږه ده، د هر چا ژبه هم په خپل خوله کښې درنه ده. عزیزانو، دا خپل درنه ژبه راسئ درنتوب یې ور ډېر کړو او درنه یې وساتو، نه به دا سپکو کړو او نه به هم پر سپکو ژبو باندې الشه کړو. د بل چا ژبه صرف په خوله کښې هغه سپکه ده، هغه بې خونده ده، هغه هیڅ لذت و معنا نه لري. د دنیا ژبې که ته واړه زده کړې، د خپل مورنۍ ژبې خوند نه لري نسیمه، د خپلې مورنۍ ژبې خوند نه کوي نسیمه. هغه خوند چې په خپل مورنۍ ژبې کې دی د جهان په ژبو کې نه پیدا کېږي. بدبختي خو دا ده چې دا ژبه، دا خبرې و موږ ته موت را راغلي دي، موت را رسېدلي دي، موږ یې قدر نه لرو. هغه کسانو چې دا ژبه جوړه کړې ده، دا خبرې جوړې کړې دي، او د هغو کسانو څخه بیا تاسو پوښتنه وکړئ چې د ژبې قدر څونه دی، ژبه څونه ارزښت لري، څونه خواري او زحمت پکې کول سوی دی. وایي د زرو په قدر زرګر پوهېږي، آهنګر کله پوهېږي، د لیلي په قدر مجنون پوهېږي، میمون کله پوهېږي. وایي یو وخت یو ملنګ په یو ښار کې را روان و په پیش قدیم زمانه کې. پوښتنه یې وکړه ول دا کاخ د چا دی؟ ول د فلاني خان دی، د فلاني پاچا دی. ول دا کور خو دغه پوښتنې کوي اګر دغه پاچا په نام و. ملنګ یې خولې در ووایي دا یې هم وغورځوله چې دا یې هم ده. ډېر ناراحت و، غوسه یې وکړه، طبع خراب و، را روان و. ابراهیم ادهم په مخه ورغلی. هغه یو د اولیاو څخه دی چې د بلخ پاچا و، شهزاده و. هغه ورته ملنګ نن څنګه په غوسه یې، نن څنګه ناراحته یې، څنګه غمګینه یې، خدای دې خیر کړي. ملنګ ورته وویل څنګه ناراحته نه شم، څنګه غمګینه نه شم، په دې ښار کې چار څه پوښتنه ما کوله، دا د فلاني پاچا دی، دا یو خولې ما در ومل، دا هم ده. ملنګ ورته وویل او پاچا ابراهیم ادم ورته وویل او ملنګه، او فقیره، خدای جل جلاله تا دا فقیري در کړې ده، موت مرجاني، بې زحمت او بې تکلیفه، نو تی په دې قدر هم نه لري. ته د دې فقیرۍ پوښتنه زما څخه وکړه چې ما د بلخ پاچایي تخت و تاج زرو لښکر مې پر ورکړه، نوم و نښان مې ګرده پر ورکړئ، ما دا لاسته راوړه. نو زه وایم چې دا څومره قدر قیمت لري. اوس هم عزیزانو، دا مورنۍ ژبه موږ ته راغلې ده. هغه کسانو چې دا د کلمو نامګزاره کړې ده، د شان نومان یې ایښي دي، دا ژبه موږ ته جوړه کړې ده. تاسو لاړ د سلیمان ماکوس په پوښتنه وکړئ چې هغه شخص چې ژبه یې پر کاغذه وکرله، دا شان یې نوشته کړه، یا دغه په مخ کې یا دغه په دې خوا، تاسو د نابغه خوشحال خان څخه پوښتنه وکړئ چې هغه په زندان کې هم د پښتو ژبې دپاره قلم راخیستی و، نوشته کولی.
تاسو د حضرت رحمان بابا پوښتنه وکړئ دا ژبه موږ ته موت راغلې ده، نو موږ قدر هم نه لرو، حتی موت یې د لاسه ورکوو. دا ډېر د تعصب ځای دی، دا ډېر د ناراحتۍ ځای دی عزیزانو. په قرآن عظیم الشان کې خدای پاک فرمایي وعلم آدم اسماء کلها. خدای عز وجل معلم سو حضرت آدم علیه السلام ته د دې شان نوما وروښوله، دا یې ور وپېژندل. ته ګوره دا یو لوی کار و چې خدای واخیست دا کار یې وکړي، خپل خدایي سره دا شان ور وښوله، ژبې یې ور وښولې، شان یې ور وښوله. سبحان الله. و موږ ته موت راغلی ده، موږ قدر نه لرو. اوس به دا خبرو وکړو، خبرې کول، خبرې جوړول او خبرې پیژندل، دا درې مسئلې دي. یقینا د خبرو کول هیڅ کمال هنر نه دی، ځکه 18,000 عالم 8,000 قومونه ګرځي خبرې کوي، یا د قال په ژبه یا د حال په ژبه، خو دوی ته جوړ سوي دي او دوی ته ورکول سوي دي، خبرې کوي. هر کس و ناکس، نر او ښځه ټول خبرې کولی شي. دا کمال نه دی، بل کمال په دې کې دی د خبرو په جوړولو کې. خبرو جوړول د هر چا کار نه دی. لکه ما تاسو په مخ کې وویل کتاب مطالعه کول څه کمال هنر نه دی، که دی هم ډېر کم کمال هنر دی، اما د کتاب لیکل خو ډېر کمال هنر دی، امتیاز د انسان، هغه د هر چا کار نه دی. په ښار کې به یو دوه خلک قلم راخي کتاب ولیکي، اما د مطالعې خلک په ښار کې ډېر دي، په سلا او په لساو خلک شته. دغه ډول د خبرو جوړول دا چا کار نه دی. دوهم د خبرو پیژندل هم دا چا کار نه دی. موږ د مورنۍ ژبې د پیژندلو په باس کې را روان یو او لږه یو چې ژبه وپېژنو، قدر یې وپېژنو، ارزش یې وپېژنو او د دې تاثیر وپېژنو. دا څومره مهمه ده موږ ته، زموږ د وجود یوه برخه ده، دا باید کره وپېژنو. عجب. بله، نو جوړول سخت کار دی. که سخنران او سخندان دواړه سړي دي، په معنا کې یو اعلی دی بل ادنا، سره یو نه دي. که په جهان شي، که سخنران په جهان ډیر دي لور په لوره، که سخنران په جهان ډیر دي لور په لوره، خو سخندان پکې یگان سړي دي. خبرې خو ډیر خلک کولی شي، اما چې خبرې پیژني هغه خلک ډیر لږ دي. په پښتو کې تاسو د حضرت رحمان بابا څخه د خبرو د پیژندلو، د خبرو جوړولو سوال پوښتنه وکړئ، یا د نابغه خوشحال خان څخه وکړئ چې د تورې د قلم خاوند دی، یا د سلیمان ماکوس څخه وکړئ، یا د نورو سخنورانو دانشورانو پوهانو څخه وکړئ چې کار سروکار د ژبې سره دی، چې ژبه څومره ارزښت لري. چې په قرآن عظیم الشان چې خدای ویلی ده واختلاف السنتکم و الوانکم، د خدای د عظمت د آیاتو څخه، د خدای د تجلی څخه یوه دا ده اختلاف د ژبو، چې مختلفې ژبې او د قومونو ته و د مخلوقاتو ورکړي دي، چې په دې باندې دوی په خپل مطالب، روزمره مسائل، خپل حاجتونه غرضونه پوره کولی شي، د سره کولی شي. عجب. بیا دا بحث کوم چې ژبه په څو طریقو باندې انسانان خپل مطلبونه د سر ته رسولی شي. نو ولهذا نو دغه ژبه چې ده دا د هر چا کار نه دی چې پوښتنه موږ ځینې وکړو. هر غافل مزه څه ده د خبرو مزه ښه ده تر شکرو. بله، خر د ګل په بوی کله پوهېږي، د ګلانو سره کار و د زنبورو. موږ که د ګلانو پوښتنه وکړو، خو یا به د بلبل څخه وکړو یا به د زنبورو څخه وکړو، ولې د هغو سره کار د ګلانو سره دی. د ګلانو په قدر قیمت پوهېږي، نو خر بیچاره بیا د ګل سره څه کار دی، د کار د پلوړ سره دی. عجب. دانا چې واوري د پند خبرې باندې لګېږي لکه شاد و شکرې، قند و توتی ته غول وخرته، نادانه خر دی ورته مکړه د پند خبرې. نادانه انسانان به د خبرو په قدر کله پوهېږي چې خبرې د پند خبرې څومره ارزښت لري. خبرې خو شراب لري. بله، هغه خبرې چې د زړه راپورته کېږي، هغه د غوږ د طریقې څخه اورېدل کېږي، پر زړه باندې لګېږي، د انسانانو ژوند بدلولی شي. دا پیغمبران چې راله د خبرو سره راله، دا پوهان چې راله د خبرو سره راله، د خپل خبرو په کومک سره خلک جوړ کړه، په خلکو کې انقلاب تحول راوستی. کتاب انزلناه الیک لتخرجنا من الظلماء الى النور. قرآن خدای پاک وایي دا یو کلام دی، یو کتاب دی، یو خبرې دی. محمد ما تا درکړئ چې د خلکو د ظلماتو څخه راوباسي او روښنایي ته.
په خلکو انقلاب راولي، روشنفکري روشندلي راولي. بله دانا چې واوري د فن خبرې باندې لګیږي لکه شاد و شکرې، قند و توتی ته غول وخرته نادانه خر دی ورته مکړه د فن خبرې. کاش کې هر چا و خلکو ته خبرې نه کولای. د خبرو کول هغه د خاص خلکو کار دی. پیغمبران د خبرو کول د پاره رااله خدای خاص انسانان کړل. یا چې اوس خلک خبرې کوي خاص خلک د خبرې وکي، خاص خبرې دی وکي، مؤثر خبرې دی وکي. ظاهري ژبې تاثیر لري کم نه لري، یا اما کم شي چې پر انسانانو په زړه تاثیر کوي، انسانان جوړولای شي، د انسانانو مسیر بدلولای شي، هغه باطینی خبرې دي چې ما تاسو په مخ جلسې کې عرض وکړي چې د عشق خبرې دي. بله د عشق خبرې شي دي، نه خبرې د ابلیس او د فلوس او د نفوس نفسانی او ابلیسی د پولیسی خبرې خو ارزش نه لري، تاثیر نه لري، بلکې د معرفت خبرې چې باطنی خبرې دي، باطنی ژبه ده، د عشق او د حکمت خبرې دا مؤثر دي. که څوک غواړي چې قومونه جوړ کړي، خلک جوړ کړي، هغه په دای ژبه خبرې کول پکار دي. عجب مخلصان د کړي خبرې په بار بارو، ځکه سر اخلاص ته په شو بدکارو. که سر د چا خلاص نه می خوله د کړي بنده، ځکه سربسته خلک خبرې کړي د خرو. سربسته خلک د خوله وتړي، خبرې حق نه لري چې وخلو ته نصیحتونه وکړي. ځکه چې د چا سر نه خلاصوي خوله دې نه خلاصوي، کې خوله خلاص تر خوله یې لږ ګړې ناګړې وځي. بې عقل خبرې بېهوده کړي، بېده خبرې بېهوده کړي. هوښیار سړی ویښ سړی هغه خبرې سنجیده کړي. د هوښیار خبرې خو دور دي، لالو یاقوت دي، اما د بېده سړي، د سربسته سړي خبرې، د بې عقل سړي خبرې هغه هیڅ معنا او مفهوم نه لري، هیڅ انرژي نه لري، هیڅ پیو تاثیر نه لري، هیڅ شراب نه لري. خبرې خو د شراب شدي. د رحمان سوزان شیر ته حیران یم چې اور بل سوی نه دی په دیوان. د رحمان شیر چې دی اور پر بل دی، د عشق لمبیز نه پورته کیږي. بله چې هر څومره وایي حال دی بدلوي، زړه دې روښانه کوي، مغز دې روښانه کوي. داسې خلکو خبرې کول پکار. شاعران هغه خلک دي چې هم په تصویري کتاب، هم د تحریري کتاب، هم د روحاني کتاب د ادرو سر مطالعه لري، د ادرو سر مثالونه خپل خبر کې ورکوي. دا ډیر د ولر مقام خلک دي، خبرې مؤثره دي، مختصره خبرې کوي او تاثیر ډیر دی، پیسې ډیر دی. کمال په دې کې دی. زموږ د رحمان بابا کمال په دې کې دی، د سلو خبرو یو خبره جوړوي. څومره غټ هنر دی دا په تاریخ کې څو چانه دی کړی. حضرت مولانا بلخي ولر سړی دی، موږ ته د قدر سړی دی، اما هغه د یوې خبرې سل خبرو جوړوي. دا هنر دی، خو لیکن چې سل خبرې یوه کوي دا بل هنر دی، دا ولر کمال دی. هیڅ قدر یې نشته موږ کې، خو د خبرو نسیمه بس کړه، دا د فن خبرې بس کړه، خریدار نشته، خپل خبرې په قفس کړه. ورچاته مه وایه خبرې مه یې اواز کړه، ستا خبرې دور مه یې په شل مه یې په لس کړه. بله عزیزانو، د مورنۍ ژبې اول مطلب هغه دا و چې د هر قوم چې په دنیا کې موجود دی، د هغه د ترقی او د پرمختګ، د استقلال او د قوت، د علم او معرفت، د اتحاد او د وحدت، د دې ټولو یو راز لري. هغه راز په خپل مورنۍ ژبه کې دی. بله دا قومونه چې نن په دې ولر انداز پیشرفت او ترقی ته رسیدلی دي، پرمختګ یې کړی دی، دا د سیر تکاملي مسیر یې طی کړی دی، دا د خپل مورنۍ ژبې په کومک سره تللي، په خپل ژبه غږېدلي، خپل خلکو ته په خپل ژبه یې خلکو ته کتابونه لیکلي دي، خپل ژبه یې خلکو ته مکتبونه جوړ کړي دي. عجب. خو زه نه غواړم چې کتاب ګرد متن تاسو ته ووایم، خو هغه ځایونه چې پیچیده دي یا هغه مضمونونه چې پټ پراته دي یا معنی دې راخیستي، هغه به تاسو ته ښکاره کوم. په دې ماخر کې دا نوشته دي
ژبه او مکتب د مادي او معنوي ترقی دپاره بنیادي اصول دي. بله، ژبه او مکتب د هر قوم ژبه د هر قوم مکتب هغه دغه قوم د مادي او معنوي ترقی دپاره اساسي اصول دي چې باید پر دغه اصولو په دغه لارې باندې تګ وکړي. که چیرې دغه کار وانخلي بیا په هغه قوم کښې پیشرفت او ترقي نشي راتلی. تاسو وګورئ د حضرت آدم علیه السلام تر نوح علیه السلام دا زمانه ټوله د ادب زمانه وه. هلته احکام نه وه، حتی خور ورور نکاح سره کوله، هیڅ احکام وجود نه درلود. احکام پس د نوح څخه شروع کېږي. نو د ادب زمانه څومره غټه زمانه ده، اما د شریعت زموږ د محمدي شریعت زموږ د احکامو زمانه یا د کل احکامو زمانه د حضرت نوح تر محمد 3000 کال تقریبا حسابول کېږي، هغه 2000 کال تقریبا 1000 کال هم دا بیخي 4000 کاله، خو هغه د 2000 کالو مسیر ته یې څه ویلي چې انسانان په ادب سره مؤدب شي، انساني خویونه زده کړي، انساني اخلاقونه زده کړي، انسانیت پکې پیدا شي. ډېر مسیر ته یې څه ویلی. دا کاروان ادامه لري. اوس هر قوم د خپل مورنۍ ژبې دغه قافله کاروان روانه کړی، د ادب کاروان. بله، دا د ژبې کاروان. دا سلسله د آدم سره شروع ده. وعلم آدم اسماء کلها، هلته شی ور وښول شو. دا تر څو چې دا دنیا وي، دا چې قیامت ته رسو، دا روانه ده. نو زه دغه کسانو سره ډېر تشکر کوم چې د ادب و د علم د حقیقت او معرفت په لاره کښې زیار باسي، کوشش کوي، سختۍ تحملوي، دا قافله دا کاروان او مخته بیایي، د خپل مورنۍ ژبې خدمت کوي، خصوصا د هغه مندو خوندو څخه چې دا ژبه د دوی پورې تړل شوې مورنۍ ژبه، هغه مندې چې دا ژبه ساتي، دا ژبه مخته بیایي. بله، خو په هر حال نو موږ دلته دوه شی ښکاره سو. مکتب ما ویلی دی، د مکتب سره مذهب موجود دی. مذهب مکتب دواړه مستقل شان دي، دواړه د داناو خلکو د پوه انسانانو جوړښت دی، د هغو کار دی، د هغو کردار دی چې دا ادا کړی دی، دا جوړ کړی دی. موږ امام اعظم رحمت الله علیه اولین شخص دی چې په 2 قرن کې دی مذهب جوړوي. دی د هغه وخت د عربو سره د عرب مفسرینو د محدثینو فقهاو په مقابل کې سر پورته کوي، مذهب جوړوي. د هغه وخت هر دانشور، هر دانا، هر پوه عالم چې د مړوند به ګیر کوي، د خپل مړوند څخه خلاص کوي. هیڅ چا د مړوند ونی نه وای، د مذهب جوړ کوي، دا کار یې وکړي، چا مخ ونی نه وای. اما هر چا زور ووایي چې دا کار ونیسي، دا یو نوی کارو، دا یو تعجبي کارو. ځکه امام اعظم رحمت الله علیه هغه د خپل وخت بې نظیره انسانو، عارفو، هغه پوه سنجیده سړی و د هره باب څخه. حتی د ده په باب کې وایي چې د 100 وار خدای پاک په خوب لیدلی. بله، که خدای پاک په خوب ونه لیدل سي، خدای انسانان نشي جوړېدلی. دې ته به یو غیبي فیض راځي، یو غیبي کومک ورته راځي، یو امام اعظم به ځینې جوړېږي. هر کس خو ناکس خو نشي پورته کېدلی چې مذهب جوړ کړي. اولین مذهب سخترین کار خو دا دی. دوهم دریم مذهبونه هیڅ هنر و کمال نه دي چې امام شافعي، امام مالک و حنبل و یا نور خلک جوړ کړي دي. دا پست جوړ شوي دي، لار د جوړه کړې ده، دا سختي د برداشت کړي دي. د خلکو سره سر جنګولی دی، د خلکو سره سینه جنګولی ده، خلکو د کار مخ نیولی دی. آخر دی پر دا خبرو باندې شهید شوی هم دی، پر دې ژبه باندې. هغه باس بیا په خپل ځای په خپل وخت ټوک. نو دا مذهب د جوړ کړي. یو مکتب دی. مکتب لکه زموږ په پښتو کې رحمان بابا موږ ته مکتب جوړ کړی، خوشحال خان بابا مکتب جوړ کړی، سلیمان ماکو موږ ته مکتب جوړ کړی وغیره. دا زموږ د ژبې مکتب دی، یا هره ژبه مکتب لري. مکتب هغه شی دی چې د ورځې مطابق د ورځې د مقتضا سره څېړنه او بحث او خبرې پکښې کېږي، نوآوري پکښې کېده، په هر نوی سره کار لري. مذهب کې تقلید دی. مذهب د امام اعظم د پاره کمال دی، واقعا تمام دی چې هغه د پاره امتیاز هغه مذهب جوړ کړی دی. اما د پیروان د پاره، د لار روان د پاره څه کمال امتیاز نه دی. هغه په دا لارې روان دی، لار هغه جوړه کړې ده. نو هغه سړی چې لار جوړوي خو د هغه په نامه دا لار ثبتېږي. دا مذهب د امام اعظم مذهب دی.
موږ عام خلک مذهب نه لرو، بیا مذهب یو، خو موږ په مذهب د امام اعظم یو، خپل مذهب نه لرو د امام اعظم په مذهب یو. خو دا مذهب دا شکار نه دی، دا اجتهاد، دا تحقیق، دا علم خدای ورچاته نه ورکوي. امام اعظم صاحب خدای دا امتیاز ورکوي، دا فضل کرم پر وکړي، مذهب یې جوړ کړي. اما مذهب د عامو خلکو دپاره واقعا نعمت و رحمت دی. بیا دې بحث پر ځای کوو. او پاتې شو مکتب تحقیق دی. مکتب کې تحقیق روان دی. د تحقیق او د تقلید مابین کې ډېر فرق موجود دی. دوران سو اخوندی جاړه ملکه تحقیق مرسو اوس تقلید کو بابکه. تقلید سراب تحقیق په مثل د وبو دی. ابو سراب برابر نه دی. فکر وکړه زمانت د مولانیت یا اعلی بغردنی مولا هغه دوران تیر سوی د عزیزان را سره خپل نیت خپل جوړ کو، خپل نیت په خپل نیت خپل په اراده سو او خپل فکر وکړو، تحقیق وکړو، پلټنه وکړو. یا معظم صبر ډیر نه ستړي کو، خو هغه د خدای خیر وکړي موږ ته ډیر خدمت کړی دی. نو دلته باس مذهب کې احکام بیانېږي. کل قرآن کې موږ 1500 آیاتونه د احکام لرو. بله په مکتب کې هم تصویری کتاب، هم تحریری کتاب، هم روحانی کتاب درې سره بیانېږي. یعنی تکوینی آیاتونه، روحانی او د تحریری کتاب دا درې سره په مذهب کې فقط د احکامو بحث روان دی. تنزیلی آیاتو سره بحث کول کېږي. هم ښه دی، باعث داسې د هر چا دپاره، د هر مسلمان دپاره دا ضروري ده، حاجت ته چې خپل پنج بنا زده کړي. اما زموږ ډیر مسائل ډیر شان د آخرت او د دنیا په مکتب پورې تړلي دي. زه په دې باور یم چې زموږ ګټه په دې کې ده، زموږ ترقي او پیشرفت په دې کې چې مذهب په مکتب کې داخل کو، ادغام کو. دا به ډیر خوندور شي. او دغه اخرنۍ مصرع به ووایم چې باره به خبرو پای ته ورسو. ملا کېدل ډیر په راحت دی، سړی کېدل ډیر په زحمت دی. ملایي پرېږده، سړی وسه چې سړی بې سړیتوبه ملامت دی. عزیزانو دغه احکام زده کول، ملا کېدل ډیر اسانه کار دی. زه یارو پخوا به خو موږ 15-16 کاله د ملایي پسې تلو، اوس ډیر دونه وخت نه نیسي. تر 15 کاله کې بس لنګوټه وترې، مولوي صاحب راغلی مبارک دي، سقاري صاحب سو، دا لږ وخت نیسي. دا کتابونه وایه پر ملا، یا ته زده کوې نه زده کوې، ته واقع ملا سوې که نه سوې، خو نن لباس و لنګوټه و نن د مولوي سو، اسانه کار دی. اما سړیتوب ډیر ګران کار دی. هغه په دې اساني لاس نه راځي. و یو وخت یو سړی راغلی و، یو ښه سړي ته د وخت ول ماته دعا وکړه، هغه خدای دې سړی کړه. ولنه یو ښه دعا راته وکړه. هغه ورته دغه ښه دعا نه چیرې ده، خو باره نه کښېنسته، قناعت یې نه کوي. باره ورته یوویل چې ته سترګې پټې کړه، لاس یې پر سر وکښېښوئ، چې فکر چې باطن کې ولیده د خر و. باره ورته یوویل چې کاکا دغه دعا راته وکړه چې خدای دې ما سړی کړي. اوس سړی خو په رنګ نه سړی کېږي، سړی په لباس نه سړی کېږي، سړی په نام نه سړی کېږي. سړی هغه دی چې په باطن کې سړی وي، روح د سړی وي، عقل و مغز د سړی وي. سړی په رنګ نه سړی کېږي، سړی هغه چې په خوی د سړی وي. نو سړی کېدل ډېر ګرانه خبره ده. هغه کار غواړي، ریاضت و مجاهدت غواړي، عبادت غواړي، تفکر و تعبد غواړي. ملایي پرېږده، سړی وسه چې سړی بې سړیتوب ملامت دی. ملایي قناعت کول نه دی پکار، اول قدم دی. مسیر ته به ادامه ورکو تر څو ځان وپېژنو، خدای وپېژنو، سړی سو. انسان خالی نه دی، یا به فرشته وي، ملک وي، یا به حیوان وي، شیطان وي. تر څو چې پوه چې موږ حیوانان نه یو، موږ شیطانان نه یو، موږ انسانان یو، موږ ملک یو. بله انسان اولین مرتبه ده، و مرتبه موجود دي: انسان، اسلام، ایمان، احسان، عرفان، قرب، وصال. تر څو چې انسان سړی نسی، انسان نسی، خو اسلام نسی راتلی ورته. اسلام راغلی د پاره د انسانانو، حیوانان د پاره نه دی راغلی، نم د شیطانان د پاره راغلی. چې اسلام سوی، پس د اسلام څخه بیا به د ایمان درجه ته رسي. بې اسلام ایمان نسی راتلی. چې مؤمن سوی بیا به محسن کېدلی سي. چې محسن سوی بیا به کېدلی سي عارف.
چې عارف سي بیا به کېدلی قرب مقربین ته به رسي بیا به وصال ته رسي خو دا خبرې ډېرې اوږدې دي دلته خبرې او پای ته رسوم ګرانو اورېدونکو ستاسو د توجه څخه یوه دنیا مننه خدای دې وکړي ستاسو زموږ د خبرو څخه برخمن سوي یاست او مستفید سوي یاست پر لوی خدای مو سپارم ښه شپه ولرئ